ورور پوښتنه کوي آیا د حیض په ورځو کې حایزه ښځه تسبیح او اذکار ویلی سي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. بالکل محترمه، حایزه ښځه تسبیحات، کلمه شریفه، اذکار او درود شریف د ټوله ویلی سي. د حایزې ښځې دپاره چې کوم منع دي هغه د دې دپاره د تلاوت د قرآن شریف، مسح د قرآن شریف یعنی لاس ورول قرآن شریف ته او مسجد ته داخلېدل، دا شان د دې دپاره ناروا دي. بلکې زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې د حایزې ښځې دپاره دا مستحبه طریقه ده چې کله د لمانځه وخت راسي دا باید د لمانځه په وخت باندې اودس وکړي او تر اوداسه وروسته خپل جای نماز او مسله اواره کړي، پر هغه ځای باندې کښېني. دومره وخت چې دی به تر دې بیمارۍ مخکې په هغه وخت کې لمونځ کوي هغومره وخت دې اذکار وکړي، تاکې چې د دې خپل هغه دیني د لمانځه عادت هغه برقراره پاتې یعنې حایزه ښځه ولو که پر دې وس د ماښام لمونځ یا د ماخستن لمونځ یا د مازدیګر لمونځ نشته، باید دا د لمانځه پر وخت باندې اودس وکړي، مسله اواره کړي، پر هغه ځای کښېني، اذکار ووایي، استغفار سل واره ووایي، کلمه شریفه ووایي، درود شریف ووایي، تاکې چې د دې هغه عادت خراب نشي. او همدا وجه ده حضرت حکیم الامت رحمهم الله فرمایي چې زموږ د وطنو د اکثرو ښځو د لمانځه د کمزوري بنیادي وجه دا ده چې د حیض په ایامو کې چونکې دوی لمونځ نه کوي، نو په دا پاته 15 ورځو کې هم د لمانځه عادت ګډوډ وي، کله یې بې وخته کوي، کله ځینې قضا وي، کله بل مشکل وي، کله بل مشکل وي. لهذا اذکار نه یوازې دا چې ویل جایز دي بلکې د دې لپاره دا مستحبه ده چې اهتمام یې وکړي. علامه شامی رحمه الله فرمایي ويستحب لها ان تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر بقدر أدائها كي لا تنسى عادتها. وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلى. یو روایت خدا هم موجود دی چې دا وخت دا د بیماری په وخت کې پر خپل مسله کښېني، اذکار وایي، الله جل شانه دې ته د کامل او پر لمانځه ثواب ورکوي. رد المحتار جلد اول صفحه 532 تبع رشیدیه او همداسې فتاوی هندیه